زیبا یو ساعت مخکې ډېره خوشحاله له ښوونځي څخه ووته. خپل ساعت ته یې وکتل او بیا په چټکو ګامونو په لاره پلي سوه. خوشحالي یې شېبه په شېبه زیاتېدله او لا نور یې هم خپل ګامونه ګړندي کول. تر یو ځایه پورې چې راورسېده له ځانه سره یې وویل زه هم عجبه لیونۍ یم، خو په موټر کې به راغلی وای، هسې مې ځان ستړی کړ. هغې شاته وکتل او بیا ځای پر ځای د سړک پر غاړه ودرېده چې کوم موټر ته لاس ونیسي. خو دم شېبه خیال ولې سوه، نه ولې بیړه وکړم، پرېږده چې لږ وځورېږي. دومره وخت ما ورته انتظار وکړ، اوس یو څو شېبې دې دی سخته تېره کړي. هغې له یو کال وروسته له حمید سره کتله. نن سهار هغه ورسره په موبایل کې خبرې کړې وې او ترې غوښتي یې وو چې مازدیګر وزیر اکبر خان پارک ته ځان ورسوي. زیبا له هغه سره په موبایل کې تر خبرو وروسته په بیړه له کوره وتې وه او خپل موبایل یې په کور کې هېر کړی و او اوس یې ارمان کاوه چې کاشکې موبایل یې ورسره وی او اوس به یې په تک تک کې له حمید سره خبرې کړې وی. هغې وار په وار شکرونه ایستله چې خپل ورک ملګری یې پیدا کړی دی. خو له دې خیالونو سره یو ځل فکرمنه سوه او له ځانه سره یې وویل د حمید دوی چې کور دلته نسته، کېدلی سي له خپلې کورنۍ سره راغلي وي. دې فکرونو پسې واخیسته او له ځانه سره لګیا سوه هغه ولې دومره ناوخته واده راسره وکړه. هسې نه د شپې مې ایساره کړي، زه خو یې له خبرې هم نسمه تېرېدلی. له دې فکر سره هغې ته ور یاد سول چې څو کاله مخکې یوه شپه یې حمید خپل کور ته بللی و او هغه تر نیمې شپې ورسره و. دواړو د مینې خبرې سره کولې. په همدې فکرونو کې زیبا په نشه سوي ځای ته ورسېده. خپل ساعت ته یې وکتل، پوره په خپل وخت رسېدلی وه. شاوخوا ته یې نظر وکړ، خو حمید یې په نظر رانغلی. له پریشانۍ څخه یې دېخوا او هاخوا ته وکتله. څو شېبې وروسته یو لوکس موټر له هغې څنګ ته ودرېدی او د موټر له منځه پرې غږ وسو راځه راپورته سه. غږ یې وپېژندی، حمید و. موټر ته وختل او نږدې و چې له ډېر خوشحالي حمید ته غاړه وځي، خو له ډریور نه حیا ورغله. موټر تر ماښامه په ښار کې هاخوا دېخوا تاو راتاو سو. تېر ماښام موټر د یوه کور مخې ته چې نه معلومېدی کوم ځای دی ودرېدی. کله چې له موټر نه راښکته سول، حمید ورته وویل دا زموږ کور دی، ځه چې دننه لاړ سو. زیبا چې د ماښام خړې وارخطا کړې وه بې له ځنډه یې وویل حمید جانه نه مننه کوم، نن نسمه کولی، سبا سهار به درسم، اوس مې خپل کور ته ورسوه. حمید په کټ کټ وخندل. لیونۍ څه دې وویل؟ وایه خپل کور ته ځم؟ دا کور لکه چې درته پردی ښکاري، اصلي کور خو دې همدغه دی. راځه راځه بیا به دې ورسوم. د حمید له دې خبرې سره زیبا لاس په لاس ورسره کور ته ننوتله. دننه په کور کې چوپه چوپتیا وه. اندېښمنه یې وپوښتل دومره ناوخته خو هم نه دی چې مور او خویندې دې ویدې وي؟ هېڅ غږ وږوغ یې نسته، ولې څه خبره ده؟ حمید یو ځل بیا په کړس کړس وخندله. لیونۍ ته خبره نه یې چې هغوی نه دي راغلي؟ ځکه خو مې راغوښتې یې چې لږ په ازاده او خلاص زړه سره وغږېږو. آیا ستا یادېږي چې تا یوه شپه خپل کور ته بللی وم او د خپلې ورېندارې له ویرې چې په بله کوټه کې له خپلو ماشومانو سره ویده وه داسې ورو ورو غږېدې چې ما دې هم غږ نسو اورېدلی. نن شپه تر سهاره په لوړ غږ وغږېږه، هېڅوک به دې غږ نه اوري او له چا به ویره هم نه کوې. زیبا موسکی سوه او له حمید سره یوې کوټې ته ننوته. کوټې ته په ننوتو حمید له زیبا نه لاسونه تاو کړل او څو شېبې وروسته یې زیبا ته وویل څنګه ده؟ ما درته ویلي وه چې له چا به ویره هم نه درځي، څنګه بې پروا مې غېږې ته راخلې. هغه شېبه دې یادېږي چې ورېندارې دې راباندې راغله، تا ورته څومره عذرونه کول او پښو ته یې وغورځېدې. اوس هېڅوک نسته. دوی لا په همدې خبرو کې وو چې دروازه وټکېده او حمید بهر ور ووتی. څو شېبې وروسته د خپلو څو تنو ملګرو سره د مېلمنو کوټې ته ننوتې. کله چې بیرته راغلی زیبا ترې وپوښتله دا نو څوک دي؟ حمید بیا ترې لاسونه تاو کړل. دا مې ملګري دي، نن شپه زما مېلمانه دي.
ما غوښتل چې ستا د لاس پخلی وخوري. زیبا هم په ډېره مینه دیګ ور پوخ کړ. کله چې خواړه تیار سول، حمید زیبا ته وویل: دا زما ډېر خوږه ملګري دي. داسې ملګري مې دي چې تر وروڼو هم ډېر راته ګران دي. هغوی غواړي چې تا وګوري. راځه چې ورسو. زیبا بې له دې چې څه ووایي له حمید سره د میلمنو کوټې ته ننوته او تر روغبړ وروسته یې وغوښتل له کوټې څخه ووځي، چې له میلمنو څخه یو تن پرې غږ وکړ: تاسې هم له موږ سره ډوډۍ وخورئ، خوشحاله به سو. خو زیبا له کوټې څخه ووته. څو شېبې وروسته حمید ورپسې ورغلی. ورته ویې ویل: ملګري مې ډېر ټینګار کوي، راځه چې لاړ سو، ډوډۍ به له موږ سره وخورې. د حمید په ټینګار زیبا د میلمنو کوټې ته ورغله او په دسترخوان ورسره کښېناسته. همدا چې څو مړۍ وروسته یو ګیلاس اوبه وڅښلې، نو په څو شېبو کې یې سر پر وڅرخېدی او بیا تر سهاره په ځان نه ده پوه سوې. سهار یې چې کله په وښلنو سترګو حمید ته وکتل، هغه په خندا ورته وویل: ډېره مننه چې زما ست دې قبول کړ. زه نن بېرته روان یم، بیا چې راغلم خبر درکوم. خو حیران یم چې په کور کې به څه بانه ورته کوې. حمید لا خپلې خبرې نه وې بشپړې کړي چې دې ورته وویل: تا سره په مینه کې ډېرې بهانې او دوکې مې له خپلې کورنۍ سره وکړې، خو ستا دوکه به څنګه سي؟ حمید هغې ته یوه درنه څپېړه ورکړه او بیا یې وویل: ما خو څه دوکه نه ده درکړې، تا په خپله له ځانه سره دوکه کړې. هر څه دې په خپل لاس کړي دي، ته راپسې شله وې. زیبا په ما زړه د حمید له کوره ووته. مازدیګر مهال و چې خپل کور ته ورسېدله. په کور کې ډېره ګڼه ګوڼه وه. خپل خپلوان یې ټول راغلي وو. کور ته چې ننوتله، مور یې ترې وپوښتل: لور جانې، ته چېرته وې؟ زموږ خو دې زړونه وچ کړل. هغې د مور په غېږ کې ټول خپل خپلوان له نظره تېر کړل او بیا یې وویل: زه مې د خاله د مژور کره ومه. همدا چې هغې دا خبره وکړه، د خاله زوی او ښځه یې کور ته راننوتل. د هغوی په لیدو سره سر پرې وګرځېدی، پوړ مخې پر مځکه پرېوته او خپله وروستۍ دوکه یې ونه سوی زغملی. قدرمنو اورېدونکو، دا کیسه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د الله په امان.